جمال سره کې د پښتنو د ناکامۍ او د بربادۍ لارې خو دې راوښوي، اوس د کامیابۍ لاره وښیم. پښتانه که چې ښځه وپېژندله بالکل راپورته سم. نو پښتانه که چیرې خپله ښځه وپېژندله، بالکل خور یې وپېژندله، لور یې وپېژندله، مور یې وپېژندله، ورېندار یې وپېژندله، په خونه کې چې ټوله زندګي ورسره تېروي، خپله په نکاح ښځه وپېژندله، بالکل بس په هغه ورځ باندې پښتون کامیابه ده، ټوله دنیا یې ولاکه مخ ونیسي. بالکل دغسې ته نو وایې ولې؟ هغه نو ولې؟ ګوره پښتون چې ده له خپلې ښځې سره په جنګ ده. هغه څنګه په جنګ ده؟ ګوره ملا صاحب ورته وایي، ملا صاحب ورته وایي وایي دا ښځه چې ده د دې عقل په پنده کې ده. پلار ورته وایي وایي دا ناقص العقل ده. ورور ورته وایي چې دا وفا نه لري، په دې به اعتبار نه کوي. بالکل دغسې خو نو ده. مور ورته وایي وایي د زړه حال مه ورته بیانوه، دا راز نه سوی ساتلی. یعنې د ښځې ټول دښمنان دي، ټوله دښمنان دي. ملا یې غیبت کوي، پلار یې غیبت کوي، ورور یې غیبت کوي، مور یې غیبت کوي. او په دنیا کې دي دغه څلور شیان، یا به په ورور اعتبار کوي، یا به په مور کوي، یا به په پلار کوي، یا به په ملا کوي. بالکل چې دا خلک درته وایي چې ښځه چې ده په دې به اعتبار نه کوي، له ښځې سره به ښه ژوند نه کوي، ښځه به په وام کې ساتي. زموږ سپین ږیري اوس هم دا خبره کوي، دا سپین سارې. بالکل بالکل هغه وایي چې ښځې ته ورننوتلې، یا به دا په چپه لاښه ویه، یا به پښې په لغته ویه. بالکل یعنې ډاره به ډاره به. نو د خونې تعلق چې ده په هغه کې اعتماد نشته، په هغه کې بروسه نشته. نر میړه په ښځه اعتبار نه کوي، بالکل نه کوي. دنیا جهان ورته وایي چې دا ښځه د دښمنه ده. بالکل. نو د پښتانه د کامیابۍ لار څه ده؟ په اول سر کې هم ښځه ده، په آخري کې هم ښځه ده. پښتانه که ښځه وپېژندله، خپله په نکاح ښځه ومنله، د دې عزت احترام یې وکړي، د خپل وجود حصه یې وګڼله، د دې ضرورتونه یې پوره کړل، په زړه کې ځای ورکړي، د دې خبرې یې واورېدلې، او د دې ارمانونه یې پوره کړل. بالکل. یعنې مینه یې ورکړه. مینه یې ورکړه. ښځه له میړه مینه غواړي. بالکل. ګوره ښځه په 1.5 فوټه خونه کې ژوند کوي. بالکل دغسې. خونه څو د غټه ده؟ 1.5 فوټه ده، زیاته به نه وي. نو مثال 5 ګزه اوږده وي، 3 ګزې سور وي. بالکل دغسې. له څنګه یې یو حمام وه، دا د دې دنیا ده. په دې د دنیا دې غټه ازادي هغه ځای ده. دغه دنیا ده، د الله تسلط سره هم کښېني، پښې هم وغځوي په دا خونه کې، نوره ټوله دنیا ورته دوزخ ده. هغه خوندې دې ته ښکاره که واقعي ګوره دا د موږ ته خوندې دي، د موږ ته دا ګوره دغه دی واک کوي، وینې دا ښځې راغلی دی په غره کې واک کوي، سپین سارې دی، عمرونه یې کم از کم 80 کاله 15 کاله دي. وینې وه بالکل. راواړه ماته راوړه. پښتون تر څو پورې د خپلې ښځې، د خپلې خور، لور، مور حق تسلیم نه کړي، عزت احترام یې ونه کړي، لور ته خور ته په وراثت کې برخه ونه کړي، پلار په وراثت یې درګډه نه کړي، خپله خوښه واده نه کړي، او د دې ضرورتونه ورپوره نه کړي، ورور نه سي، پلار نه سي، زوی نه سي، او ښه میړه نه سي، په تا ژوند قرآن ده. چې تر آخرته پورې د زندګي در په دره به دنیا به پسخند در باندې، دنیا به ملنډې در باندې وایي. پښتون چې ښځه وپېژني، د ښځې وجود تسلیم کړي، بیا به خوشحالي پیدا کړي، هغه ورځ د کامیابي ده، ټولې دنیا ته به شکست ورکړي.